مخکې چې حاجي هغه بیان وکړي د حاجي هغه د تقریر او نچوړو خلاصه دا وه چې کله د انسان په زړه کې په بدن کې ذکر جاري سو هغه انسان ټول بدن بیا د رب العالمین خواته توجه لري هغه انسان بیا همیشه د رب خواته مینه لري هغه انسان بیا که کم کس د رب مینه لري دیم دغه کس مینه لري په دې باندې ډېر خوشحاله یو ډېر مشکور یو چې دا خانقاه او دا دربار په ذکر آباد دی خدای دې داسې ورځ نه راولي چې په دې دربار او خانقاه کې به ذکر نه وي موږ وایو موږ په دنیایي ستړیاو باندې نه ختمیږو موږ په دې نه ځایریږو موږ په دې ځایریږو چې خانقاه وي ذکر نه وي خانقاه وي د رحمت للعالمین محبت نه وي خانقاه وي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راکشول نه وي د خانقاهو بنیادي اصل دا دی چې یو کس تر لاس کې راوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کې راکشوه یو کس تر لاس کې راوه د رب العالمین محبت کې راکشوه یو کس تر لاس کې راوه او د اولیاء او د صحابو مینه په لاس ورکوه خانقاه په ظاهري سنگار باندې نه آباد کیږي چې سم دم تعمیر او بنګله ورته جوړه کړي نه هغه خانقاه ده هغه دربار دی چې پکې د رب مینه ویشل کېدل چې پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ویشل کېدی او هغې خواته ترغیب روان و ورځ تر بلې په تا کې انقلاب راوستی تا یې د دنیا محبت ته نه راکشولې ته د نومو د نوشان محبت ته نه راکشولې خالص یې تا ته ویل چې د رب العالمین محبت د رب العالمین مینه او د رب العالمین خواته توجه خانقاه آباده ده که بیا خیمه ویم آباده ده که یو مانده و شیله ویم آباده ده او چې هر څومره بنګله وي چې هر څومره لوړ ځای او هر څومره د ښه سینګار جوړ کړی وي نوم دې هم د خانقاه ورکړی وي خو بیا هم پکې د رب مینه نه ویشل کېږي بیا هم پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نه ویشل کېږي او بیا پکې انسان کې انقلاب نه راوکېږي دا خانقاه نه ده خانقاه خو آبادېدل په ذکر الله دی د خانقاه آبادېدل په محبت لله دی د خانقاه عظیم غرض دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه ابو داود شریف کې یو حدیث را نقل کوي الحب فی الله والبغض فی الله والمن فی الله فقد استكمل الايمان محبت دی یو چا سره د الله په خاطر بغض دی یو چا سره د الله په خاطر او احسان دی یو چا سره د الله په خاطر د خانقاه غرض دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوې خبرې کې خبرې پرتې دي د دا دومره کوشش دا زموږ دومره خوارۍ او دا دومره زحمتونه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مصداق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ای انسانه کمال ته هغه وخت رسېږي که د محبت د یو چا سره د الله په خاطر و دښمني د یو چا سره د الله په خاطر و او احسان د یو چا سره د الله په خاطر و نو زموږ ستاسې محبت او مینه زموږ ستاسې احسان او بغض ټول د الله په خاطر دی او الله رب الجلال دې د خپل رضا دپاره وګرځوي او الله رب الجلال دې د هغه عظوم امامانو لکه شاهي نقشبند صاحب لکه امام رباني مجدد منور الفساني د هغسې اولیاو په مخ کې نه شرموي هغه اولیاو موږ ته تصوف ښه صاف راسپارلی دي او تصوف یې په داسې لار راسپارلی دي چې سړی د امام رباني رحمت الله تعالی علیه مکتوبات وګوري سړی به حیران ولاړ شي چې دا څومره دراز علم الله رب الجلال په معرفت کې امام رباني صاحب ته ورکړی و هغه خلکو تر موږ پورې تصوف ښه صفا او سالم راورسول رب دې موږ ته هم توفیق راکړي که تصوف ته نور علو ورنکړو چې د هغسې ثابت او سالم یې تر خپل ما تحت پورې ورسو او بیا په دې تصوف کې خرافات رانولو په دې تصوف کې بدعات رانولو دا زموږ ستاسې مسؤلیت دی